د مکې مشرکینو نه بیا علیه السلام ته ویل چې تر هغه وخته موږ ته نه تسلیمو ستا نبوت. دغه د کلي په مابین کې یو کوچنۍ غونډۍ د صفا یې بولي، دغه راته زر که سره زر، بیا به تا ومنو، بیا نو بس هم ده، نو دا غونډۍ چې زر سي ټول کلی نه سایتون. دا یې ګوره د مخلوقه یې د خالق مطالبه وکړه. داسې د یو شی حقیقت بدلوي چې ډبرې په زرو بدلوي. هغه د الله کار ده، زما او ستا کار نه ده، د ملک کار هم نه ده، د پیري کار هم نه ده، د پیغمبر کار هم نه ده. دغه ته وایي شرک، چې د خالق صفت راواخلي مخلوق ته ثابت کړي، دغه ته وایي شرک. ما مخکې درته ویل موږ کې هم دا ناجوړي سته. د خالق یو صفت سته، صفت خاصه د خالق، هغه دا صفت ته د زما او ستا په زړو کې چې کومې منصوبې دي په دې الله خبر ده. ستا په زړه کې وسر څه دي الله ته معلوم دي، زما په زړه کې دا بل، په زړه کې دا بل. انه علیم بذات الصدور. قرآن کریم فیصله کړې ده الله جل جلاله د زړه په خاطر و خبر، او دا د الله کار دی، بل څوک بیا د زړه په خاطر ونه خبرېږي. الا ماشاء الله که یو ولي ته الله د کرامت په شکل باندې د یو چا پر زړه باندې علم ورکړي، نو هغه یو جزیه وي، یا نبي ته د معجزې په شکل د یو چا پر خاطره علم ورکړي، هغه معجزه وي، د ولي دا کرامت وي، د نبي دا کله کله پیښیږي. زموږ خلک بیا وایي پلانی قربان سم زه چې ورلم ولا چې ما کور چورت ولی و هغه یې راته وویل، یعنې دا معنا زما په زړه دی خبر، دا خبر غلطه ده، دغه ته وایي شرک. زموږ خو نقصان دا دی والملا صاحب چې په کشري کې ونه خېږي، هغه ول کې ولاړ یم، په عین حالت کې واقع یو، په ځان پوهېږو نه. قربان سم زه چې ورتلم پلانی خبر مې په زړه کې ونیو مال کې دا درته وویل، نو دا ده، نو ولې خدای ځینې جوړوي؟ دا خو مخلوق ده، بشر ده، څه د ښه سړی ده، الله ته نږدې ده، موږ یې منو، احترام یې وکړه، قدر یې وکړه، د احترام حق لري، د قدر حق لري، مګر خدای مه ځینې جوړوه. دغه ته وایي شرک، دا غټ جرم ده. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. په سوره نساء کې دا آیات 2 ځای راغلی. ان الله لا يغفر ان يشرك به، شرک الله هیڅ چاته نه بخښي، او ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، کې چاته خوښه سوه قتل به ور وبخښي، زنا به کړي هغه به ور وبخښي، غلا به کړي هغه به ور وبخښي، د چا مال به خوړلی هغه به ور وبخښي، مګر شرک الله چاته نه بخښي. چې د شرک عقیده یې وه په سوره نساء کې 2 ځای راغلي، دا الله نه بخښي. دا داسې عمل ده چې الله جل جلاله موږ ته اعلان کړی ده چې تر دې نه کېږي. ډېر احتیاط پکار ده له عقیدې سره. کله کله بیا سړی د مخلوق صفت راواخلي، خالق ته ثابت کړي، د مخلوق صفت خالق ته ثابت کړي، دا هم شرک ده. که دې د خالق صفت راواخستی مخلوق ته دې ثابت کړي، لکه ته چې یا له ولي څخه هغه څه غواړي چې هغه په الله پورې خاص وي، یا له نبي څخه هغه څه غواړي چې په الله پورې خاص وي، دا ته وایي شرک. او یا خالق ته د مخلوق صفت ثابت کړي. خالق ته د مخلوق صفت څنګه ثابتېږي؟ زموږ خلک وایي په خلکو کې اوازه ده، وایي دلته متصرفین دي، وایي کاکا لیونی متصرف و د بازار، کاکا لیونی د کلات خلک ټول پیژني، لیونی و پرتوګ یې نه و، یو کمیس به یې اغوستی و، هغه بندونه خیرن و، د سړي به خوا ځینې ګرځېده. چې یو خبره به دې ورته وکړه، د ده به له طبیعته ناچاپه و یار به د شا له خوا له من راپورته کړه، بیا له مخ له خوا. دا فسق ده، سخت لوی جرم ده. خپل عورت مستور دا په آیات باندې پټېدن فرض ده، د دې ښکارول خلکو ته دا فسق ده. دغه فسق ستا له مخه کاوه که ښه و که بد و، دا فسق خو یې کاوه. ته وایې دا متصرف ده د بازار، ابل د فلاني ځای متصرف ده، ډانګ غلام حبیب موټر تر به تېروي، ابل فلانی کوي، ابل دا غلطې خبرې دي. او چې ورته ووایه چې دا نو ولې متصرف ده، د تصرف تعجد شی د خوا د الله سته، دی درته وایي چې دا خو داسې نظام ده لکه دا د باچهي. باچا خو هغه د سته په کابل کې ناست، بیا نو دا باچهي یوازې نشي کولی، 20 دي که 25 کسه وزیران لري، په وزیرانو هم ګزاره نه کېږي، بیا په افغانستان کې 2 دیرش والیان لري،
په هغو هم ګزاره نه کېږي. بیا 300 ولسوالان لري، امنیه کومندان لري، ولایتي کومندان، د ولسوالۍ کومندان، قاضي صاحب، پلانی صاحب چې سره حساب کې تر زرونو اوړي، په لکونو حساب. دا خلک دي، دا ټول دا باچا سره کار کوي. لا هم ملک جوړ نه ده، دا دونه خلک کار کوي. نو الله پاک هم دغه کوي. دا خبره کفر ده، دا شرک ده. دا دې د خالق قیاس پر مخلوق وکړي. هغه څه دې خالق ته ثابت کړو چې مخلوق ته ثابت دي. نو باچا خورکۍ خوړون ده، باچا له خلکو بیریږي، باچا چې دیوالې په مابین کې راسي وخواته شی نه ویني. باچا نه په کابل خبر ده، نه په جلال آباد خبر ده، نه په کلات خبر ده، هلته په یوه خونه کې ناسته ده. نو خود نو بیا نورو خلکو ته ضرورت شته. الله جل جلاله دغه نه ده. الله جل جلاله په هر آن کې دا ټول ذرات د کائناتو که د مځکې په نس کې دي، که پر مځکه سربیره دي، که په اسمان کې دي، که زه یم، که ته یې، کابل ده، که زما وجود ده، که ستا، دا ټول الله ته داسې معلوم دي چې بلکل. او د الله جل جلاله قدرت په هر ذره د کائناتو کې چلیږي چې څنګه اراده الله وکړي هغه شی هغه ډول کولی شي. نو الله بیا ګاکالې ونی د دې ضرورت وسته. دا دې ګوره د الله جل جلاله او د دنیا د یو عاجز انسان تر مابین د مساوات برابري راوسته. دا جرم ده، دا ظلم نه بلکې دا کفر ده. عین دغه مسله ګوره تاسې به د باندې ورووځئ، دا خبره به بیا وکړئ چې په سینک کې ملا صاحب ویل ول دغه تصرف نسته، هغه به وایي کاکا د هغه ملا صاحب خبرې یې لکه هغه وابي د مذهب نه مني. هلته خو بیا فیصلې خو بیا عجبې فیصلې دي. زوان دا زموږ د مذهب په کتاب کې په بحر رایق کې وایي. بحر رایق داسې علم لیکلی ده، د زموږ د مذهب خلکو د ابو حنیفه ثانی لقب ورکړی ده چې دا دوم امام صاحب په مذهب کې. دا مسله په بحر رایق کې که چا دغه یې درته وویل چې هغه ملا صاحب وابي و مذهب نه مني، واده ول په بحر رایق کې وایي چې دی نه مني، را دي چې زه به وروښیم. خلک اوس د اصلاح غم نسته ورسره چې څونه د ده حیثیت ته بیا صدمه رسېږي، بیا دی ټاپې لګوي. بیا مذهب یوازې د مذهب ټیکهدار دی ده، ته بیا هېڅ نه یې، نه په مذهب ورګډ یې، نه طریقت منې، نه هېڅ منې، خراب یوازې دی سم ده. دغه مسله چې ما درته وکړه دا په بحر رایق کې ده. دا مسله چې ما درته ویل دا په حسن الفتاوا کې ده. دا مسله چې ما درته ویل دا ملا قاري لیکلې ده د 11 قرن مجدد ده. دا ټول احناف دي د امام صاحب د مذهب کې. نن خو انسانان داسې دي اصلاح په ټولنه کې نه راولي، نفرت خپروي، فساد خپروي. پر ځای د ده چې په ټولنه کې اصلاح راولي، پر ځای د ده چې یو څوک اصلاح ته جلب کړي، پر ځای د ده چې یو چا ته صحیح عقیده ور وښیي، په ټولنه کې نفرت خپروي. که یو چا د یو چا سر ور خلاصاوه هغه بیا د ده دشمن ده، پر هغه بیا دی نومان ږدي. نو دا نه د وهابیانو خبر ده، نه د سلفیانو ده، نه د پنجپیریانو ده، دا د احنافو د مذهب ده. د امام صاحب د مذهب بحر رایق، د امام صاحب د مذهب احسن الفتاوا، د امام صاحب د مذهب ملا علي قاري شرح د فقه الاکبر. فقه الاکبر هغه کتاب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله لیکلی دی. ملا علي قاري شرح پر کړی، دا په دغو کتابو کې اوس چې ته ورسې هلته له ده سره کښېنې دی 200 کیسې درته کوي. دا غلط فاسد قیاس، یو د مشرکینو له دلایلو دا فاسد قیاس، دا پر مشرکینو تام نسی. نن دلې هم د دغه درس کېږي. نو دا توحید ده د الله، دا موږ ته ضرورت شته د ده خبرې چې موږ د الله د توحید درس داشت. د الله جل جلاله توحید دا ده چې